ډیره مننه تاسو د انګازي ټي وي ډیره شکریه چې موږ لا په مصروفیاتو وخت کې ټایم راکړلو ځکه چې موږ دا خواهش وي چې د پریس والا او د میډیا والا موږ سره په کانټیکټ کې وي چې عوامو ته د موږ کوم علم دی د شي لپاره د بیمارو لپاره مخنیوي لپاره د دغو نه حفاظت لپاره چې موږ خلکو سره تاسو په واسطه سره شریکو دغه لپاره موږ دا خواهش وي. بالکل دلته زموږ د ماشو نه چې کومې بیمارۍ راولاړېږي چې هغه ملیریا ده ډینګي ده لیشمینیا د هغې لپاره یو ټیم دی. په هغه ټیم کې یوه حصه زه یم نعمت شاه میناما ده. بیسیکلي زه ملیریا سوپروایزر یم. دلته په خیبر کې لیشمینیا فوکل پرسن یم هغه سوپروایز کوم خو د ډینګي په هغه کې چې کوم دی هغه هم دلته زه چې کوم انفارمیشن دی ټول ما سره وي دا ټول هغه زه کوم خپروم مختلفو چینلو ته مختلفو هغه ته آفیسز ته موږ ورکوو. ما په خپله فیسبوک په پاڼه باندې هم دا شیونه کړي دي خور کړی بله ورځ یو 4 ورځې وې کېږي چې خلک څومره د بیمارۍ نه ډارېږي دومره د ډارېدو خبره نو صرف احتیاط ضرورت دی. د دې نه ملیریا په څو وارې دا خطرناکه بیماري ده لیشمینیا د نه خطرناکه بیماري ده خو صرف دې سره احتیاط کولو ضرورت دی. دا یو میاشتې نه لګېږي. ایډیز جبټۍ ورته وي او ایډیس البوپیکټس ورته وي دا دوې نامې دغو نه دا بیماري لګېږي او هغه میاشتې نه لګېږي چې پخکې دا بیماري اول نه وي یا چې کوم دی بیمار سړی دغه روغ میاشتۍ وچیچي د ایډیز او بیا بل روغ سړی چې نو دته د بیماري څنګه چې ملیریا لګي هماغسې دا لګېږي خو فرق پکې دی چې ملیریا علاج شته دی او دا وایرس دی او وایرس علاج نه وي د وایرس نه وي دغه نه کوشش کول دی چې خلک د چیچلو نه ځان وساتي. چې څنګه د ملیریې ماشی لیدی شي همدارنګې دا ایډیس لیدی شي د ډینګي ماشی چې ورته وي دا هم هغسې لیدی شي صرف فرق یې کې عام خلک هم پیژندی شي. دا تور او سپینې ټکې وي پې برګ یعنی تور سپین برګ دی سپینې ټکې پې په خپو باندې هم دي په بدن باندې هم دي په وزرو باندې هر سړی پیژندی شي. موږ په فیسبوک په پاڼه او په ګوګل کې چې تاسو وګورئ چې ډینګي ماسکیټو ورته ولیکو نه تا ته هغه ایمیجز راواخلي مختلف ایمیجز دي هر سړی لیدی شي هر سړی که تر دې پورې چې د لاروا هم کتی شي چې بچ دی چې کوم و یې نه راوځي لاروا په اوبو کې چمچورې چې موږ ورته ویلې بالکل هم پیژندی شي سپینه وي چمچورې سر او لکې دا یې تور وي هر سړی هم پیژندی شي. د موږ چې کوم د شپې که خلک ته وګورې دا یو فطرت دی چې شپې سړي له خوب ویرسي دا فطرت دی. دارنګې خوراک خپل ټایم دی خوراک په ټایم کې موږ ته زړه وشي خوراک ته خواږو ته هغه ته زړه وشي. دارنګې د هر د ماشو کې هم الله پاک یو داسې سیسټم جوړ کړی دی چې هغو د خوراک ضرورت د وینې چونکې هغو ته د وینې ضرورت وي او هغه د دو ضرورت دی چې خپلې هګې څنګه چې تاسو ویله چې ما د ماشي نه ملیریا لګي همدغه ما د ایډیز نه ماشي نه ډینګي لګي څومره بیماري چې د ماشو مچانو نه خورېږي دا د ماده نه خورېږي چې موږ ورته فیمیل ویایو چې موږ ورته ښځه ویایو هغې نه خورېږي. نو دې کې چې کومې کله انډې را پیدا وشي هغې پخېدو لپاره د وینې ضرورت وي. نو چې وینې ضرورت وي هغه د وینې په شي پسې ګرځي که هغه ځانور دی که هغه انسان دی چونکې انسان د ته ډېر اسان دی چې هغه نه وینه واخلي ځکه چې ځانور نه وینه اخلي هغه باندې ویښتان وي هغه ویښتانو وجې نه هغه نه وینه اخیستل هغه په نسبت باندې د انسان نه اسانه نو ځکه د انسان بیا په انسانانو کې که تاسو واورو ډاکټران اکثر وایي چې موږ له پکار دی چې موږ په ده کې پریفر او غوره زنانو له او ماشومانو له ورکړو ځکه چې بیا په انسانان کې نورو په نسبت باندې ماشوم د غاټو ماشوم او زنانه اسانه دي چې هغو په بدن باندې ویښتان کم وي یا بالکل وینه نو دې وجې نه یو نه وینه اخیستل اسان وي نو هغه نه وینه اخلي. د ټایمینګ چې کوم دی چیچلو دی هغه سبایي مونځ چې وشي او تیاره ختمېدو باندې چې رڼا راځي دا ټایم دی. بل مازدیګر نه پس چې میر سترګه وغورځېږي چې نه رڼا وي او نه هغه وي دا تیاره وي دا دوه ټیمونه وي. که په دغو دوو ټایمونو کې د مونږ خلک یو خو دا چې ماشومانو ته فول باډي نه فول چې کوم لباس ته اچوي دا سلیولیس یعنی بغیر لستونو بغیر شارټ چې کوم جنګی دا نه وي دا چې فول لباس وي دا چې په هغه کې په دغو دوو ټایمونو کې دویم ماسپیل ورته لګوي یا ریپیلنټ چې کوم یو وي که لیونډه پوڼې وي یا نورې پوڼې وي داسې شی نه وي چې هغه ورته لګوي او په دوو ټایمونو کې چیچلو نه ځان وساتي نو انشاءالله 90% دغې بیمارۍ نه دو الله پاک محفوظ
چونکې ما تاسو ته اول وویل چې دا وایرس ته د علاج نشته دی. د علاج چې کوم په هسپتالونو کې کېږي هغه د علاماتو علاج کېږي. لکه مثال کې طور پر ډینګي بیمار راغی د ټمپریچر دی نو د ټمپریچر علاج کېږي. د چې کوم دی لکه د ده سره دته نور شی نه هم کېدای شي ټوخی مې ته کېدای شي سینه مې ته خرابېدای شي نو ایګو شیانو علاج کېږي. د پراپر د ډینګي علاج نشته چې هغه علاج کېږي. خو په ډینګي کې ښه خبره دا ده چې ډینګي بیمار مشروبات اوبه شولې جوسونه شول شربتونه شول دا ډیر څښي ځکه چې انسان کې وینه کمه راپیدویږي په هغه کې د اوبو ډیر زیات اهمیت دی مشروباتو ډیر زیات اهمیت دی. دغې لپاره چې کوم دی ده ته صرف د مشروباتو ضرورت دی چې ډیر نه ډیر څښي ده ته نه د داسې دوایانو ضرورت شته. اکثر خلک دا هغه کوي چې یار ما ته یې ډرپ ونه لګولو زه په هسپتال کې داخل نه کړم هیڅ ضرورت نشته. په ډرپ یو کس ته لګي چې هغه په خوله خوراک نشي کولی نو هغې لپاره ضروري خبره وه چې ده ته مونږ بیا ډراپ ولګوو. خو الحمدلله داسې مریضان نشته چې ایک سټیج لا تللي وي او نه مخکې راغلي په کالونو کې نه اوس راغلي دي او نه د خدای راوالي. یو خو دا چې څنګه په پاکستان کې بیا په کې پي کې کې او بیا چې کوم دی د مونږ په خیبر کې هم دا شی راغی پېښور کې هم دا شی راغی. په د ملیریې په میاسي کې او د ډینګي په میاسي کې فرق یو غټ فرق دا دی مونږ ته مصیبت دغه شي جوړ کړی چې که ملیریې میاسي بیمار وي هغه ویه واچوي نو هغه ویه صفا وي هغه نه چې کوم بچی راپیدویږي صفا دی هغه نه مونږ نه ډارېږو چې نوی ملیریا راشي. په ډینګي کې دا شی الټا دی. په ډینګي ماشي چې کوم بیمار هغه کومې هګۍ واچوي په هغه کې چې کوم بچی ترې راپیدا شي آلرډي په هغه کې بیماري شته ده. دا پکې ډېره خطرناکه خبره ځکه دا یو دم یو خو دا پیک سیزن دی د ډینګي ستمبر اکتوبر دا پیک سیزن دی پرای چې په ټاپ ډېر په هغه باندې یو تیزۍ سره روان وي دا شی بریډینګ زیات شوی وي ماشي ډېر زیات وي نو یو خو دا وجه دویمه خبره دا وي چې آلرډي کومه لاروا نه ضایع کېږي خلک یې دغې خبرې خیال نه ساتي چې هغو په کورونو کې چې کوم یې صفا اوبه وي یا هغه ختم کړي یا چې کوم دی هغه محفوظ کړي نو دا لاروا وي زیاته وي چې لاروا زیاته وي میاسه وي زیات وي چې میاسه زیات وي دا یو وایرس راوړي وایرس خامخا پیداوي دغې وجې نه دا بیا بیماري ترې راپیدویږي دغه وجې نه. دې احتیاطي تدابیر ما تاسو ته وویل چې ماشومانو زنانو ته مونږ په خپله سړو ته هم دا پکار دي چې یو خو په دا دوو وختونو کې لکه دوی سمپل بزنس شپږ کسان وي هغوی لپاره غونډ سیزن 2-3 میاشتې کېږي نو هېڅ خبره نه که سړی دغه 600 روپۍ ولګوي عوام یو دا وکړي چې خپلې صفا اوبه محفوظ کړي دویم دا شی ځان سره وساتي په کور کې نو دا دومره نقصان نه دی دی ډېر غټ نقصان نه وي ډېر غټ افراتفرۍ نه بچ کېدی شي. او دویمه خبره ده چې خلکو له پخوا دي چې ځان ته افراتفري او مسالې نه جوړوي. ډینګي بیمار راغی بس کور کې د بیمار نن سبا راغی خامخا ته سرکاري هسپتال لاړ شئ مونږ په لوړګي کې دی مونږ په جامرود هسپتال کې دی مونږ په باړې هسپتال کې چې څوک هم دا خبره اوري هغو له پکار دی چې دغو درو هسپتالونو له ځي هلته ټیسټ وکړي هغه ټیسټ بالکل فری دی ډینګي هغه چې سره څومره لوازمات یا ټول فری دي هغه ته مچردانې میلاویږي هغه په کور کې چې بیا ډینګي راوځي باقاعده ورته سپرې کېږي نو دا ټول شی نه ویده کېږي. خو صرف مونږ دا وکړو چې مونږ سره خلک کوآپریشن وکړي مونږ سره تعاون وکړي انشاءالله دومره غټ هغه نه دو پروس کال نه مونږ ډېر زیات په هغه باندې یو یعنی په ریسک باندې نه یو الحمدلله پروس کال خلک ډېر هغه شو متاثره شو دې ځلې ډېر کم دي او ما هغه وجه پروس کال مونږ کار ډېر کړی و انشاءالله چې اوس هم خلک بیدار شوي لږ راویښ شي نو دا شي څه خطرې خبره نه انشاءالله کنټرول کېږي. پروګرام را صحت کې وکتل چې زمونږ د ډینګي فوکل پرسن یا احمدشاه سره د ډینګي د مرض په متعلق باندې خبرې ترې وشوې. یقینا هغه د ډینګي د مرض د لګېدو وجه هم تاسو ته وښوله د هغې احتیاطي تدابیر او د هغې د علاج دپاره هم تاسو ته ګټورې خبرې وکړلې. د هغوی د خبرو له بېلوباب دا و چې دا مرض په 3 حصو باندې کابو کېږي چې یو دا چې کتونکي به احتیاط کوي ډېر زیات د هغې احتیاطي تدابیر هغې تاسو ته وړاندې کړ. دې نه علاوه د دې چې کوم نومینل علاج دی هغه علاج به کوي او د دې سره سره چې کوم دی د هغه سیزونه به پرهیز هم کوي چې کوم د دې مرض په مسله کې چې دی زیاتوالی پیدا کوي. دې سره زه خپل پروګرام کې تاسو نه اجازت غواړم چې ښاد و آباد اوسئ. د الله په امان.